اوس به ضیاءالدین ټاکور چې د هغه خپله شاعري ده هغه ته به په دې شعرونو بلنه ورکوم چې که زما د شخصیت حدونه ګوري که زما د شخصیت حدونه ګوري زما پن زما د فکر ترجمان دی او ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم بلنه ورکوم ضیاءالدین ته چې راشي او خپله پویټري تاسو ته یو آزاد نظم دی ربه خوب مې دی لیدلی ربه خوب مې دی لیدلی ربه داسې به ونه شي چې د ظلم ډیوه مړه شي بیا مفلوجه دا تیاره شي چې هر ځای د بنګړو شړنګ شي هر ځای سترګې شي باڼه شي په دې واړه رنګینو چې د ظالم سترګه ړنده شي ربه خوب مې دی لیدلی ربه داسې به ونه شي چې یو مړی را ژوندی شي د احساس د عادلې نه نفرت ماته کړي ختم انسانانو د سینې نه بنیادم ترې راجدا کړي د یزید د قافلې نه چې د یې واړه تورتمونو له یوه ډیوه پوره شي ربه خوب مې دی لیدلی ربه داسې به ونه شي ربه بیا یې کړی ماشومه چې په وره کې راښکاره شي چې مرګاټې یې پیدا شي چې چیندرو یې بیا تازه شي چې د پټې ګټۍ لوبه دې له لویه مشکله شي پټپټونه بیا شروع کړي کله پټه شي ښکاره شي ربه خوب مې دی لیدلی ربه داسې به ونه شي چې مینه امن ژوند په بازارونو باندې ښکاري شنه نختر د یار مو په دې غرونو باندې ښکاري د لرې خوشحالي په دې مخونو باندې ښکاري چې امن زمون کور شي او بس مینه مو نامه شي ربه خوب مې دی لیدلی ربه داسې به ونه شي چې شه رزق بې حسابه واړه وږي چې ماړه شي چې د هاړ لمر کې مزدور لا هر ځای سوری شي ستایې شي د یتیم پلار را ژوندی شي چې د سر سوری یې شته شي چې د ښار په فوټپاتونو یو ماشوم موده نه شي ربه خوب مې دی لیدلی ربه داسې به ونه شي د کالج باره کې خو ما څه پروژې کړې وه یو کس دوه مخکې ویلې هم وه فلحال زما سره شته هم نه خو چې عمر وایي په بار بار اصرار ونی بس د هغې چې سمه ته یاد دي زه به هغه ووایم نو ما یو نظم لیکلی و په فسټ ایئر کې د جرمانو باره کې چې زمونږ کالج کې هر څه باندې ډېره جرمانه زر په لیټ کېدو ده او زر په مخکې تلو ده چې زر په ورال ده نو زر دې په کپړو ده زر دې د ټوخي د ځوانه زر د سار اخپو ده نو د سلو وخت دی تللی اوس د زرو زمانه ده زمونږ کالج کې هر څه باندې ډېره جرمانه ده دا یو غیر جازي جګه چې ما به یوې جینۍ ته ورکتل پټه په پټه کالج کې ګرځېده او په یو خپسه مچاوکه یو خوا رانه مشره د بل ته هم قارنده که نو زما قسمت ته ګوره هغه وخته خټکه نو په یو ځل ورکتو ورته 3000 خرجانه ده په زمونږ کالج کې هر څه باندې ډېره جرمانه ده یو عبیدعلي په نه خبره خفه کېږي بل خوا سیما نور په نه خبره غوسه کېږي په دغه کلاس کې هره ورځ یو لس بې عزته کېږي لسو ته قاریږي او 12% کېږي کله په موبایل کې حاضرۍ پاڼه هم شلېږي او کله خو بیخي خپلې دایرې نه بهر کېږي نو ته به وایې چې دا کالج د دې د جهیز اساسه ده او زمونږ کالج کې هر څه باندې ډېره جرمانه ده زمونږ پرنسپل چې د کوم ځای ویني وایسته کې وی دې پکې ځان له وایي دا بد کې او دا ښه کې زمونږ پرنسپل چې د کوم ځای ویني وایسته کې وی به پکې ځان له وایي دا بد کې او دا ښه کې نو یو یې رمجاوید دی چې وایسته کې هغه ښه کې کالج د مینې داسې ټیچرانو منصوبه ده او زمونږ کالج کې هر څه باندې ډېره جرمانه ده کلاس روم نه چې بهر شي چېرته نه وینې به یاسي په کار و چې جوړ تللی وی کالج نه راته که داسې نور حالات وي راولم به سړي سي نو زما او سهیل شریکه ترې تېښتې اراده ده او زمونږ کالج کې هر څه باندې ډېره جرمانه ده د وي پي صاحب نه بخښنه غواړم د وي پي آفس نشته خو اوس ټوله ورځ به ګرځي دی به ورته ګوري که سټوډنټ ځي که افسر ځي د نورې سلامۍ له ورځ کې 12 ځله اکثر ځي زمونږ ته پکې څه کار دی که لر ځي او که بر ځي خو وي پي نه دی هسې کې درنه ده خزانه ده او زمونږ کالج کې هر څه باندې ډېره